ننګرهار کې د ځنګلونو قطع او غصب مخنیوي په موخه دوه ځانګړې قطعې په فعالیت پیل کوي. د ننګرهار سرپرست والي حاجي مدثر حاجي ملا صاحب سره د کرنې وزارت مرستیال شمس الدین شریعتي په مشرۍ ګډ پلاوي په غونډه کې د ځنګلونو قطع او ځمکو غصب مخنیوي ځانګړو قطعو په فعالېدو د وهل شوو چارتراشو او لرګیو د مالکیت او لیږدونې په موخه د ځانګړې طرحې له مخې د اجراتو په ترسره کېدو خبرې وکړې. دغه غونډه چې په ولایت مقام کې جوړه شوې وه پر مهال د ننګرهار امنیه قومندان شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم ولسوالانو او نورو مسؤلینو هم حضور درلود. د پلاوي مشر شمس الدین شریعتي وویل چې د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې د ځنګلونو قطع مخنیوي په موخه د قطعه سبز په نوم 50 کسیزه او د ځمکو غصب مخنیوي په موخه 100 کسیزه قطعه فعالېږي چې د ځانګړي طرزالعمل له مخې به اجرات پیل کړي. نوموړي وویل چې د لمدو ونو قطع د تازه او پوستکیو لرونکو لرګیو قاچاق پیر او پلور منع دی، خو د قطع شویو وچو لرګیو د ملکیت تثبیت به کیږي او د یوې میاشتې په موده کې به مالکین د ځنګل او شاوخوا سیمو انتقالوي. هغه زیاته کړه د ولسوالیو او ولایاتو په کچه د وچو لرګیو لیږدونې په موخه 2 میاشتې وخت ورکول کیږي چې باید په یاده موده کې انتقال شي چې د نه لیږد په صورت کې د حکومت له لوري ضبط کیږي. د پلاوي مشر وایي که په ځنګلونو او د ځنګلونو شاوخوا نږدې سیمو کې د لرګیو قطع کولو ماشینونه برقي یاري یا نور وسایل ولیدل شي نیول کیږي. دلته اوس په ځنګلونو کې برقي یاري نیول شوی دی. یو سړی په تبرګۍ په ټوله ورځ کې 2 درخت یا 2 ونې دوی چپه کوله. اوس یو سړی یو جریبه 2 جریبه ځمکه په یو ورځ دا ختمولی شي. دغه یاري باید چیرته چې د چا سره د ځنګل په څنګ یا د ځنګل دننه دغه د چا پر لاس لیدل کیږي دا به نیول کیږي او ضبط کیږي. دلته امارات به ضبط کړي. دوم هغه ماشینونه دي چې ځنګل په څنګ کې نسپر دي غټ ماشین چې د ځنګل نه قطع کوي کته د ماشین ته ورسوله ټوټې ټوټې کوي بیا موټر ته ویښېږي. دغه ارې هم د مالک په اول په مفاهمه هغه اولنې برقي اره خو هغه ضبط کړي. هغه په هېڅ صورت د ځنګل په څنګ او د ځنګل دننه کې نه پرېښودل کېږي. او دا غټ ماشین د مالک په مفاهمه ورته وایي چې د دې ځای نه به کډه کړي ولسوالۍ ته دننه یا ولایت ته داسې ځای بدلوي چې ځنګل نه په کیلومتر وکړي. د نوموړي په وینا په ټولو ولایتونو کې به د عملیاتي ټیم له لوري د چارتراشو شمیر معلوم په نښه او ځانګړو ځایونو ته انتقال شي چې وروسته به مالکین د ټکس په ورکولو سره د هیواد په داخل کې په صنعتي برخه کې ترې کار واخلي او بهر ته یې لیږدول په جدي ډول منع دي. د ننګرهار امنیه قومندان شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم په دې غونډه کې د پلاوي مشر ته ډاډ ورکړ چې ځنګلونو قطع او ځمکو غصب مخنیوي برخه کې به اړوند ارګانونو سره په همغږۍ قانوني اجرات ترسره کړي. په دې غونډه کې همداراز له ځنګلونو څخه د عامه خلکو قانوني ګټې اخیستنې، مثمرو ونو څخه د سیمې خلکو ته د برخې ورکړې، مالدارۍ او کرنې اړوند برخو کې په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې، بحثونه او پریکړې وشوې. د یادونه ده چې د وهل شوو وچو لرګیو او جوړو شوو چارتراشو له انتقال وروسته به هیڅ چاته د بیا ځل لپاره د ونو وهلو اجازه ورنه کړل شي، خو د ځنګلونو تنظیم، بیا احیا کولو او منظم کولو په موخه به د قانون له مخې چارې ترسره شي.